جو بایدن د افغانستان په اړه مهم اعلان وکړ. تازه یې څه ویلي، څه غواړي او څه پلان لري. سلام، ستړي مه شئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې د افغانستان حکومت سقوط نه کوي او د نظام د پایښت لپاره ټول لازم ظرفیتونه لري. ولسمشر بایدن د پنجشنبې په ورځ د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په هکله له وینا وروسته د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د افغانستان حکومت 300,000 مجهز وسلوال ځواکونه لري، په داسې حال کې چې د طالبانو د جنګیالیو شمیر 15,000 ته رسیږي. بایدن د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په طالبانو باور لري یا نه، بایدن وویل نه، په طالبانو باور نه لرم. د افغان ځواکونو په ظرفیت باور لرم چې روزل شوي او ښه مجهز دي. بایدن په افغانستان کې د نظام د بقا په اړه وویل چې که افغان سیاستوال سره یو ځای متحد شي، هېڅکله به هغه هېواد کې نظام نسکور نشي. خو زیاته یې کړه چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې هېڅکله یو متحد هېواد نه و او هېڅکله هم یو ملت نه و او موږ هم هلته د ملت جوړونې لپاره نه وو تللي. دې پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د ویتنام سیناریو یو ځل بیا تکرار شي یا نه، ولسمشر بایدن وویل داسې څه به هېڅکله تکرار نشي. بایدن وویل په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت د روان کال د اګست په 21 پای ته رسیږي. بایدن زیاته کړه چې د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو وروسته به هم د امریکا حکومت د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په ځانګړي توګه هوایي ځواک ته د تجهیزاتو برابرولو ته دوام ورکړي. بایدن ټینګار وکړ چې د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنو او په هغه هېواد کې د ښځو او نجونو د حقوقو ساتل اوس د افغانستان د حکومت او وسلوال پوځ دنده ده. دغه راز بایدن وویل چې د امریکایي ځواکونو افغان همکارانو ته د ویزې بهیر چټک شوی تر څو د هغه په وینا هغوی یو کورنۍ له ګواښ سره مخامخ نشي. هغه زیاته کړه چې په سپینه ماڼۍ کې ځانګړی ټیم هغو افغانو ترجمانانو ته د ویزو د ورکولو بهیر څاري چې غواړي امریکا ته راشي. ولسمشر بایدن وویل د امریکا د قوانینو له مخې ښایي متحده ایالاتو ته د امریکایي ځواکونو د افغانو همکارانو انتقال وخت ونیسي. خو ویې ویل چې امریکا دا تضمینوي چې د ویزو د پړاوونو د تېرولو مودې لپاره هغوی یو دریم ځای ته انتقال شي. خو هغه ونه ویل چې کوم هېواد ته. په هر حال تاسو د جو بایدن د دې خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بیا ستاسو شوپړ ته راځم، تللی او بخونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.